ما د پکتیکا دغه 4 کلن ماشوم ویډیو ولیدله چې د ډبرو لاندې اچولی و. یو څه موده مخکې یو خور د ورونو له خوا نه 15 کالو پاره بندي شوې وه په خپل کور کې. بیا په بل ولایت کې یو ورور بندي شوی او د جهاد لپاره جهاد غږ پورته نه کړي. یو چا خپل پلار وژلی، بیا ورور وژلی، بیا مور وژلې ده، بیا خور وژلې ده. یعنې پر موږ او تاسې چې هر 50 کالو کې یو ځلې د دنیا بر قدرت نازلېږي، دا به د دې لپاره هم وي چې موږ او تاسې په خپلو منځو کې هم یو بل باندې دومره بې نهایته ظالم یو چې حتی د کورنۍ غړي هم نه پرېږدو، حتی په 4 کلن ماشوم باندې هم ظالمان یو. 4 کلن ماشوم په لیاز د خدای، 4 کلن ماشوم هغه څه ګناه دی، هغه څه خطا کړې